دوستو تاسو په داسې نمونه چرته اوریدلی چې انسان په ډیر زیات تکلیف په ډیر زیات پریشانی او افسوس کې وي، انسان ډیر زیات په ډیپریشن کې وي، انسان ډیر زیات پریشان وي، په سوچ بچار کې مشغول وي. خو چې کله انسان ته دغه نوم را یاد شي نو هغه انسان د زړه ټول تکاوت، د هغه انسان ټول افسوس، د هغې فریاد، د هغې پریشانی او د هغې ډیپریشن د هغه نوم سره الله تعالی ختم کی. یو په هغه نوم کې ما ده، مور، او دویم هغه نوم چې هغه په دې دنیا کې د ټول نه بهترین نوم دی، هغه زما په سایډ باندې وینئ چې هغه د الله نوم دی. ننداره وکړئ. بے حدا گنہگار یم مغفرت غواړم لتانا، زبندگی یم بیواسا درته سوال کوم سبحان